خدای ته وګوره، ما بچی ته هیڅ سم مه وایه، ما بچی پرېږده، ما پرېږده. وخت کې خان اوبو ته راولېږي، خلک چغې وهي، خان 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 بچ کئ، خان بچ کئ. په ځنګل کې د چوړیلو یوه ډله اوسېده، خو په دې ټولو کې یوه چوړیل بیله وه. کالي چوړیل په غوسې سره وایي: ته ولې زموږ غوندې نه یې؟ د انسانانو مرسته کوي، ښکار نه کوي. نیکه چوړیل وایي: زه منم چې ځینې انسانان خراب دي، خو ټول نه دي. ډېر خلک ډېر ښه زړونه لري. کالي چوړیل خاندي: نو لاړه شه، د هغوی انسانانو سره اوسېږه، هلته به درته معلوم شي چې څنګه خلک دي. ټولو چوړیلو د جادو په زور نیکه چوړیل د ځنګل نه وباسله. د کلي څنډه، سحر وخت، د مرغانو اوازونه. اوس نیکه چوړیل د انسانانو د کلي خواته د یوې زړې ونې لاندې اوسېده، خو خلک ترې یریدل. یوه کلیواله ښځه وایي: هغې ونې ته کتلي دي تاسو؟ هلته کې یوه چوړیل ده، خدای مکه چېرته موږ ته نقصان ونه رسوي. بوډا سړی په چوپ آواز باندې وایي: باران نشته. چې کله نه دا چوړیل راغلی ده، دلته کې خشکسالي شروع دی. همدغه چوړیل د نحوسیت نه ډکه دی. په بله ورځ د کلي یوه جینۍ سره د خپل ماشوم د هغه ځای نه تیریږي. هغه چې کله چوړیل وګوري نو ډیره زیاته ویریږي، او چوړیل ته وایي: خدای ته وګوره، ما بچی ته هیڅ سم مه وایه، ما بچی پرېږده، ما پرېږده، مونږ به بیا دخوا هیڅ کله هم نه راځو، مونږ پرېږده، مونږ پرېږده. ما خو تاله هیڅ هم نه دي ویلي. چوپ شه، شور مه کوه، زه خو د ستا نیک خوا یمه، ته ولې داسې شور کوې؟ چوپ شه، زما خو هیڅ قصور نشته، ما خو تاله هیڅ هم نه دي ویلي. مه یریږه مانه مه یریږه. خو هغه جینۍ د چوړیل نه ډیره زیاته ویریږي، خو هلته نه په منډه منډه باندې کلي طرف ته لاړه شي. دا ټوله واقعه سلطان په خپلو سترګو وګوري او هغه د غلط فهمي شکار شي. سلطان وایي: دا خبر به زه کلی کې هر چا ته وایم چې هغه د چوړیل د کلی نه د دغه ځای نه لرې کړي. هغه څنګه په خلکو باندې حمله کوي، د دې خبر ورکول زما فرض دی. دا واقعه سلطان هر چا ته تیری. سلطان بوډا سړي ته وایي: ما په خپلو سترګو لیدل چې هلته کې چوړیل د کلي په یوې جینۍ باندې حمله کوله، او هغې جینۍ ډېرې زیاتې چغې وهلې، او هغې ډېر په مشکل باندې د چوړیل نه ځان خلاص کړل او هلته نه وتښتېده. دا چوړیل خو موږ دپاره ډېره زیاته خطره شوه، موږ ته پکار دي چې دا د کلي نه وباسو. یا د وړو پلاره وادي اورېدل، موږ ته هم خپلو ماشومانو خیال ساتل پکار دی. هغې ته به وایو چې د خوا دوی مه ځي. داسې ټول کلی د چوړیل خلاف شي. ډېرې ورځې تیرې شي، خو باران ونه شي. خلک اندېښمن وو چې د باران آخر ولې نه کیږي. ټولو خلکو ویل چې دا خشکسالي د دې چوړیل نحوسیت د وجه دی. نیکه چوړیل ډېره زیاته خفه شي، اسمان ته یې کتل او دعا کوي: یا الله د دې سره مرسته وکړي، باران راولي، یا خدایا باران راولي. چوړیل خپلې سترګې پټې کړي او جادو شروع کړي. هغه منتر ووایي او اچانک اسمان طرف ته یوه رڼا پورته شي. هغې د پسه په شړک باران شروع شي. خلک خوشحاله شي، ماشومان باران کې لوبې کوي. خو باران ډیر زیات شي، خو باران نه ودرېږي. نلۍ بهېدل شروع شي، اوبو کلي ته راننه شي. سلطان په غوسه وایي:
دا ټول د همدې چوډیل د لاسه دی. همدا نحوسیت نه ډکه دی. نیکه چوډیل په غمجن آواز باندې وایي دا ټول قصور د ما دی. دا د ما جادو د وجه نه دا ټول باران زیات شوی دی. د دې ټولو کلیواله خلکو وو اوس زه مدد کومه. اوبه ډېرې زیاتې شي. خلک د خپلو کورونو چتونو باندې وخیږي. ټول خلک پریشان وي چې آخر د دې سیلاب نه به دوی څنګه ووځي. نیکه چوډیل دې ته راشي او په غمجن آواز باندې وایي زه غواړم تاسو سره مرسته وکړم. زه تاسو یو محفوظ ځای ته ورسوم. تاسو ما سره راځئ. مونږه پتا باور نه لرو. لاړه شه دلته نه. امتا د وجه دا ټول مصیبتونه مونږ باندې راځي. ځه لاړه شه دلته نه. په همدې وخت کې خان اوبو ته راولویږي. خلک چغې وهي خان 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 بچ کئ، خان بچ کئ. نیکه چوډیل زر آلوزي او خان را وباسي او محفوظ ځای ته ورسوي. هلته چې لږ ټایم تیر شي نو خلک خبرې شروع کړي. خلک وایي چې هغې چوډیل خان وخوړلو. ټول خلک چغې شروع کړي. چوډیل ملامته ځان سره ولاړوي. خان په کشتۍ کې راځي ژوندی او محفوظ. ودرېږئ ودرېږئ. دا چوډیل بالکل هم بده نه دی. دې ته هیڅ هم مه وایئ. دې زما ژوند بچ کړل. ټول خلک حیران شي او خاموشه پاتې شي. نیکه چوډیل وایي راشئ ټول په دا کشتۍ کې کښېنئ. زه به تاسو محفوظ ځای ته ورسوم. یوه ښځه وایي خو دا کشتۍ خو ډېره وړه ده. نیکه چوډیل جادو کوي. کشتۍ لویه شي. ماشوم وایي یې کشتۍ خو لویه شوه. ټول خلک ژوندي محفوظ ځای ته ورسېدل. اوس د چوډیل نه هیڅ حکم نه لرې کیږي بلکې شکر ادا کوي چې دا چوډیل د هغې په کلي کې وه. بوډۍ ښځه وایي مونږه معافي غواړو. تا سره چې مونږه سم کړي دي هغې دپاره مونږ ته معافي راکا. ته خو رښتیا هم ډېره نیکه چوډیل یې. ماشوم وایي چوډیل انټي ته به له موږ سره اوسېږي. نیکه چوډیل په مسکا باندې وایي او زه به اوس د تاسو سره خوشحاله ژوند تېروم. یو وخت و چې دا چوډیل یوازې وه خو اوس د ټول کلی د دې ملګری دی. څنګه لکه چې حق او نیکي هیڅ کله هم پټ نه پاتې کیږي. که تاسو دا ویډیو خوښه شوي وي نو دا لایک کئ. زما چینل ایول سټوریز پښتو سبسکرایب کئ او بیل آیکن ضرور دباو کئ. د ویډیو کتنو ډیره مننه.